حدیث کی راځي رسول صلی الله علیه وسلم ابو هريره حدیث ته مشهور حدیث ته تاسو ته بیان لا يؤمن احدكم تاسو پوری سره هغه وخت پوری مؤمن نشي جوړې دي حتى اكون احب اليه تر دې چې ما سره محبت نه کړي سره به موږ محبت کو دغه ټول مؤمنان نه حدیث مخ کیشتي صبر حتى اكون احب اليه تر دې چې د ما سره محبت کوي من والدي وولدي والناس اجمعين د خپل مور پلار نه زیات د خپل بچو نه زیات لنډه دا والناس اجمعين او د ټول خلکو سره محبت ما سره چې کله ما سره محبت کوي د مؤمن دی د ټول نه زیات او چې کله نه کوي شي نو به د ایمان داوی کوي دا هر څه خبرې د الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم د پیغمبر په دې انسانانو باندې په دې مؤمنانو باندې دومره حق دی دومره حق په دوی باندې خپل ځانونو نشتی نور ته کم تفصیل بیان کوم مور پلارون پرې ده بچیم پرې ده خزم پرې ده ستاسو د نفس په تابع دومره حق نشته لکه څومره چې د باندې محمد صلی الله علیه وسلم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس راغی ويا رسول الله متى الساعة قيامت بكالي أجيب السؤال وكو رسول الله صلى الله عليه وسلم غلي وغلي جواب ورنكو بیا غو دویم پیرو رسول الله بیا غلي وبدرین پیرو رسول الله غلي بیا غلار دي جمعه یو بوت کې شاته کې ناس نو صحابه خپل منځ کې با شروع کو چاوي رسول الله خبره کس نه دا ورېدلې چاوي ووري د خو خینه شو او چا سوي بدی که رسول الله صلی الله علیه وسلم اين السائل کوم ځای کې د قیامت مبارکي ته پوښتنه کوي یا رسول الله زم ماذا عددت له استعراض ولکړه کې څه ته پوښتنه کوي کله راځي دا اصل خبره ده تیارې وکړه هغه سړی ساده خبرې کوي یا رسول الله ډیر څه خبرې نه دي تیار کړي خو دومره دي چې الله او د الله د رسول سره محبت ډیر کوم دغه تیارې مولخه مضبوط کړي سبحان الله الله او د الله د رسول سره محبت ډیر زیات کومه رسول الله متوي انت مع من احببت زما سیدته چې سره محبت کې د سره به د قیامت پورس الله سره محبت ډیر کې د پیغمبر سره کې دوی سره به صحابه سره محبت کې دوی سره به دیندار خلکو سره محبت کې دوی سره به انس بن مالک رضی الله وی په الله مې قسم په دغه ورځ چې موږ څومره خوشاله شي دوی چې بل نه خوشاله شي چې څوک د چا سره محبت کې قیامت پر دغه سره په دې خبر موږ څومره خوشاله شو به انس بن مالک وی نو یې زړه الله سره د الله د پیغمبر سره او د ابوبکر او د عمر سره محبت کوم وی دغه په شان نیمه خدای سره محبت ډیر کوم وی زوی د پیغمبر په شان خو نه زړه ابوبکر نه په شان عمل نشم کوله زړه عمر نه په شان عمل نشم د عثمان نه په شان عمل نشم کوله د علی نه په شان عمل نشم کوله خدای سره محبت شتي دغه سره به قیامت پر او کوشش کوم چې دغه په لار باندې مضبوط یم واست به دغه سره دا خبر بار ځنیشم کوله خو هر ځکه ځان سره په ذهن کې ساته چې د محبت نه مراد هغه محبت ته چې په زړه کې او بندامونو باندې صحیح کاری او د رسول الله تابعداري د حدیث ګوره ځان سره یاد ساته حوض کوثر نه وبصری په امیدونو نه ملوي د حوض کوثر نه وب فقط په دعاګانو نه ملوي ای پر عمل پکار دي او عمل لري چې رسول الله طریقه به مضبوط راونی سي دا یو مثال دوا یا درې دا په پیش کې تاسو ته پته ولګي چې صحابه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې څومره مینو صلح حدیبیه غ واقعا عروه بن مسعود راغه پر رسول صلی الله علیه وسلم په د رسول سره صلح غ شرطونه خودو او خبره کوله کله چې واپس لاړ قریش ته نو ته وی قوم والله لقد وفدت على الملوك یو خبره ساتي ګور زب بچاینو به ډیر تلم وعلى قيصر وكسرى والنجاشي او کسرا او قیصر به ټول بچاینو به تلم خو مدیسی بچا نه دی لیدل چې دغه مرګري دغه دومره تعظیم کوي لکه څومره چې د دې سړي د مرګري د تعظیم کوي یې سړي کی اشاره چاته ده رسول صلی الله علیه وسلم ته ده وی کچرته خراش کې به تو کو خراش کیسه نو دي صحابو بو ته لا سني وي لا سني کولې تاسو محبت د رسول الله سره او چې هغه بو ته امر وکړو نو دومره تعذيب کول چې یو بل مخکې کېدو چې زه کومه او بل وی زه کومه واذا تكلم خفضوا اصواتهم او کله چې وی خبرې کوي او ټوبې غري ولاړ او نظر به نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته
داسې ملګري د رسول الله ځکه دغه وایي د بريده رضی الله عنه وایي کله چې موږ د رسول الله مجلس کې ناستو لم نرفع رؤوسنا الیه اعظاما له یا تعظیما له موږ چې کله د رسول الله مجلس کې ناستو موږ چې د بر هغه ته نه دي کتلي دا د رسول الله تعظیم وایي زموږ په زړه کې دومره محبت د رسول الله سره چې دا مشرک ګواهي کوي وایي چې څه خبره وکړي نو د یو بل سره به جنګ جګړې کوي یو وایي زه کوم بل وایي زه کوم او موږ ته د رسول الله خبر راورسي زه صحیح شو دا د وهابیانو لپاره شو وهابیانو به عمل کوي ته به څه باندې عمل کوي زموږ لپاره مذهب شته که دا کوم محبت شو محبت خو دې ته وایي چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو پیر روانو يمشي متجها للمسجد جمعة طرف ته روان جمعې منزله فسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره واورده ايها الناس خلقوا كيني الجمعات کې خلق ولاړو الجمعې خطبه رسول الله کوله رسول الله خلقوا كيني وفجلس ابن مسعود في الطريق عبد الله بن مسعود د جمعه تر رسیدل خو د دروازې کې کېناستو بار غرمو ته ناست نه سکسان رارو فمر به جمع من الصحابه ابو عبد الرحمن وتهون بلاره کې ناسي چې ګورولي ناغوتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيري ممكن اشتو دي تويسه محبت او تابعداري هغه موږ ته راورسي کینی نه په نور کې کینو او د جمعه کې غوځي شتي زه په نور کې کینم خا قالم شتي پوس نه زه په کارو باندې کینم خا سید رسول الله صلی الله علیه وسلم کینی مذهب کې څنګه دي چې کینی وکنه وکینی سید رسول الله صلی الله علیه وسلم کینی ودلته مزدوریم ده کنه یعنی څومره وزرونه به موږ جوړ کړو چې د رسول الله په خبره عمل ونشي ولې بالله او یو دادی چې څنګه ته خبره د رسول الله رسي چونکې چنانچه کیو ولې پلانې حالانکه د خپلې به کې نشتی یو بل واقعه به ذکر کو چې وخت موږ سره ډیر نشتی زید ابن الدثنه رضی الله عنه زید ابن الدثنه دا په یو غزا کې مشرکین سره قیدی شو نو مکی ته مشرکین بوتو او الت صفوان ابن امیہ دی واغستو او به دې تنعیم طرف ته راوسو تنعیم د علاقه چیرې دې ته راوستو چې مړی کی زکه چې د پلار امیہ ابن خلف د زید ابن الدثنه رضی الله عنه وجلو په یو غزا کې نو چې دا بدلتي واخله دا ټول قریش راجم شو وفيهم ابو سفيان وباوك ابو سفيان ابو سفيان بس راغوي زيدا اسي تفوسو د کوم جواب راکوي س ويستدا خبره خو خله چې دا محمد صلی الله علیه وسلم استاسو مرګره په دې ټینګ ابو سفيان مسلمان شوی نو چې استاسو دا مرګره موږ سره په دې کې استا په دې ځبانی او نضرب عنقه وداغه سټ منګو وانت في اهلك وتدخل ورو سره ناس په آرام مزي کې دلته پیغمبري هغه ته وکړو او تړلې شوی انسان او په دې انتظار کې دی چې سربتي کله وي دغه راوسته او ته وکړو ابو سفيان بلامي دي قسمي زما دا خبر نه خو ته د سر والوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په دې ځبانی او زه دې فارامي مو دغه په خپل کې دی ازغه یا غنه لاړ شي ته سر والو خبره کې د مدانه له خوخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پارامي بس پارامي ما نه سر وایس خبره نه چې سره په دې باندې رسول الله پریدي چې تانه بسر وو نو زر پیری زمنګ نه سر وو خو چې رسول الله ته نقصان ونه رسي ابو سفيان دوی دې تعجب وکړو وی په لمې دې قسمي ما دې خلک نه دي لیدلي چې له چا سره دومره محبت کې لکه څنګه چې د دې محمد صلی الله علیه وسلم مرګري دې محمد صلی الله علیه وسلم سره کوي دې محبت ولا خلک ما چرته نه دي لیدلي ثم قتلوه وبیا غمرکو دې محبت وکړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په هر سبانه رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه مخکې کړي یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې کور کې او د کېدو چې کله پریوته نو دا خبره وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستړو وی کچا چوکیداری وکړه نه اصلي دا خبره کور کې دا خبره وکړه نو بهر د اسلحه आवाज راغی څوک ولاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګور څوک راغی
حالات دي سړي جنگ حالات دي ټول لازم به سوچ کوي چې دشمن دی او بل دی چې ټول دنیا د یو انسان ته یو شوی ده او دغه صحابه لګي د رسول الله دفاع کوي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سوکي ويا رسول الله سعد صادر ده ولا سکه وما چې د رسول الله چوکیداری وکما عائشہ رضی الله عنها وی رسول الله صلی الله علیه وسلم باور دي چې خوب کړي چې خنار امام اوریدل چې مطمئن پروت جباري او زمره ولاړل ما ته څوک نشي رسیدي چې سو پرې د جسم باندې نه خطر له پاس ما ته څوک نشي رسیدي چې سو پرې د جسم ټوکړي ټوکړي کړي نه صحابه سره نه دي صحابه چې الله د مقام ورکړ د رسول دي دوی د دې حقدارو